اوس صادق سرگردان صاحب ته خواست کوو چې هغه د خپل سنجیده غزل په مزاحیه رنګ موږ سره شریک زه به نن درته سنجیده غشم چې په کوم ځای کې وي غم ورسره ژاړم چې په کوم ځای کې وي غم ورسره ژاړم خامخا کوم ماتم ورسره ژاړم نه پوهېږم چې دا څه راباندې شوي چې څوک ژاړي نو زه سم ورسره ژاړم نه پوهېږم چې دا څه راباندې شوي چې څوک ژاړي نو زه سم ورسره ژاړم او چې ټوکړې ټوکړې لاشونه مې لیدلي چې ټوکړې ټوکړې لاشونه مې لیدلي چې اواز واورم د بم ورسره ژاړم او دا چې ټوکړې ټوکړې لاشونه مې لیدلي چې اواز واورم د بم ورسره ژاړم دا یوه کیسه دی څه نه جنگ در سره و نه جګړه نه جنگ در سره و نه جګړه بیا د هم په وینو سره کړله بابړه نه جنگ در سره نه جنگ در سره و نه جګړه بیا د هم په وینو سره کړله بابړه پښتانه مسلمانان د شهیدان کړل پښتانه مسلمانان د شهیدان کړل مسلمان به درته څه وایم مړه پښتانه مسلمانان د شهیدان کړل مسلمان به درته څه وایم مړه یو غزل به درته زه ویم څه کوم یې راووته راته نوی غواړو که دا زوړ راته خراب کی دا پاکستان پورې دی دا هغه خولای چې کوم وخت وټونه 2002 کاله مخکې خبر دی نوی غواړو که دا زوړ راته خراب کی خدای دې نه کړي چې دا جوړ راته خراب کی نوی غواړو که دا زوړ راته خراب کی خدای دې نه کړي چې دا جوړ راته خراب کی دې وطن دې خدای د هر طرف نه خیر کی دې وطن ته دې خدای هر طرف نه خیر کی ټول به هسې توړ په توړ راته خراب کی او پښتنو وینه په هر ځای کې پراته ده پښتنو وینه په هر ځای کې پراته ده پاتې شوي په نیچوړ راته خراب کی او وایي هر ځای کې به وږي مړاومه وږي وږي ګرځي موړ راته خراب کی ای صادقه مونږ هر چا یو تروړلي ای صادقه مونږ هر چا یو تروړلي نور به هم خلق په تروړ راته خراب کی افسر افغان صاحب یو دوه شعرونه رایاد شو درته وایم چې ای د کشمیر په غم ککړه یاره درنه یې هېره کړه بابړه یاره او څوک چې ګاندي او باچا خان پیژني سوچ کې هم نه کوي جګړه یاره مننه ای د کشمیر په غم ککړه یاره درنه یې هېره کړه بابړه یاره څوک چې ګاندي او باچا خان پیژني سوچ کې هم نه کوي جګړه یاره او شعرونه دي چې بس زما خو هر یو کار باچا خانه دی زمانه زما کردار باچا خانه دی او زما هر رشته څومره معتبره زما رور او زما یار باچا خانه دی زما هر رشته څومره معتبره زما رور او زما یار باچا خانه دی نن خو بیا اسمان په وینو باندې سور شو دا ممتاز صاحب چې تورې وړې کې راکړی و که نه نن خو بیا اسمان په وینو باندې سور شو نن خو بیا ګوره په دار باچا خانه دی او ننګرهار کې مقبره د باچا خان ده شکر خدای ننګرهار باچا خانه دی مننه ننګرهار کې مقبره د باچا خان د شکر خدای ننګرهار باچا خانه دی او په دې ښار کې خو زما بلها یاران دي خو زما پکې په کار باچا خانه دی او په ظهیر باندې چې بل یو شک ونه کې دا ظهیر خو بس تیار باچا خانه دی